نوم مې امین سانکزی ده. اصلا د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د برکاکړک اوسېدونکی یم. ننګرهار کې پوهنتون ویلی او لوړې زده کړې مو دلته د اقتصاد په برخه کې وکړې. کله چې کابل ته راغلم خو په وظیفې اخیستلو باندې بریالی نه شوم. بالاخره یو دوست و چې هغه راته وویلي چې دلته زما یو پروژه ده، په دغه پروژه کې ته کار کوه. ما یو ټیکه نیولې ده، بس کار کوه، خیر ده که وظیفه دې پیدا کړه بیا لاړ شه، مانه مشکل نه لري. نو زما یادېږي ما په 200 افغانۍ باندې ورسره کارګري شروع کړله، مزدوري م شروع کړه، سر دیاړي مې کوله. نو کله به چې ما ته کور نه تلیفون وشو، زنګ به راته راغی، نو ما به ورته ویلي چې زه دلته دفتر کې یم. هغوی ویلي چې دا څه شي دفتر ده؟ بیا ما ورته ویلي چې داسې یو شرکت ده، په دې شرکت کې یم وظیفه کوم. نو زه 2 میاشتې وروسته کور ته لاړم، چې کله کور کې مور ولیدل، تا خو داسې هغه شوی خرابه شوی دا څنګه؟ ورته ویله مور مسافري ده، نو کابل موسم هم هغسې ده. تر پوهنتون د فراغته پورې ما 15,500 افغانۍ باندې کار کړی او دومره مشکلات هم تېر کړي دي چې د چپټر روپۍ به موږ سره نه وي. دا واقعیت د زه په دې باندې هغه کوم. بیا بالاخره په یوې تعلیمي تحصیلي اداره کې د یو محصلانو مدیر په توګه باندې دنده شروع کړه. 3.5 کلونو همدې علمي معاونت بس باندې مې کار وکړ. هغې نه وروسته بیا د پوهنتون برخې ته لاړم چې په لومړي سر کې د اقتصاد پوهنځي د استاد په توګه مې دنده شروع کړه. بیا ورپسې څو میاشتې وروسته د پوهنځي د رئیس په توګه باندې مقرر وم. تقریبا 15 کاله مې د پوهنځي ریاست وکړه، د اقتصاد پوهنځي ریاست. یوه مهمه څېړنه د احمدشاهي دورې اقتصادي برنامې دي، د ادارو جوړښتونو څېړنه ده چې موږ په احمدشاهي دوره کې کمې ادارې لرلې. نو هغه څېړنه په نړیوال ژورنال کې نشر شوله. بیا ورپسې د غازي امان الله خان د اداري اصلاحاتو یو څېړنه هم ترسره کړله. بیا ورپسې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو بحث راغی کله چې 2021 وروسته تحولات راغله. نو د امریکا له لوري د افغانستان هغه ارضي شتمنۍ چې وې هغه کنګل شو. نو ډېر کله به چې زه انټرنیټ ته کېناستم معلومات به نه و، او کله به چې ټولنیزو رسنیو کې ما معلومات کتل ما ته به ډېر داسې جالبه و، ځکه دقیق به نه و، یو ډول معلومات به و، حتی په دې باندې توافق نه و چې دا څومره روپۍ دي. خو بالاخره ما یو لیټر تیار کړ د پوهنتون نه او د خپل پوهنځي ډپارټمنټ نه و، هغوی ته مې یو رسمي ایمیل وکړ. او دا مې ورته ویلي چې زه یو څېړونکی یم، زه غواړم په دغه باره کې یو معلومات تاسې موږ ته دقیق راکړئ چې موږ د معلوماتو له خلا سره مخامخ او دا واقعیت هم داسې و. خو بالاخره هغه څېړنه ما هم نشر کړه چې ډېر ښه هغه یې ورکړل، لکه حتی په دولتي کچه د معلوماتو په برخه کې هغه خلا چې کومه وه هغه هم ورسره هغه شول. او شپږمه څېړنه چې هغه په تېر کال کې د ننګرهار پوهنتون له لوري د اقلیم بدلون د نړیوال کنفرانس هغه سیمینار کې بیا ما خپله مقاله مې رایه کړله او ما ایوارډ هم ترلاسه کړ. او دا زما هغه وروستۍ مقاله وه. اوس وختونو کې چې تازه دغه زما کتاب راوتلی د کاروبارونو کلي، دې کې مې ډېر زیات زیار ګاللی دی. د افغانستان له شرایطو سره سم د 160 سکتورونو 1200 کاروبارونه دي. همدا پیغام دی چې تاسې خپل د ژوند د ښه کولو دپاره هڅې وکړئ، زحمت وباسئ، د یو کاروبار فکر وکړئ، د خپلې آینده په خاطر باندې یو زحمت وباسئ، یو ډېر لږ څه نه را شروع کړئ. زه امید لرم چې د څو کالو په تېرېدو سره به تاسې په دغه حالت کې بیا پاتې نه شئ، بالاخره یو ښه قدم به مو اخیستی وي. دا زما هیله ده، زما شعار ده. د خپلې برخې داسې یو اساس چې هغه د ډېرو خلکو په درد دوا شي، دا زما هیله او ارمان ده. زما د ژوند څومره تغییر چې ده هغه ټول د مطالعې حاصل ده. هیڅ امکان نه لري چې موږ دې ووایو چې کتاب نه بغیر د زه یو ځای ته ورسېږم، دا هیڅ امکان نه لري.